بسم الله الرحمن الرحیم. د استاد محترم په اجازه همداسې استاد ټول زمونږ درسونه اکثر دلته اسلامي درسونه وي، خو دا هم ښه دی. بعضې وخت کې موږ نور درسونه هم دلته څوک کولی شي وړاندې کړي، وی شریک کړي ټول سره څو چې زده کړي. زما نن درس دی پروډکټیویټي وایي چې شته چې څنګه ته خپل وخت نه ښه استفاده وکړي، ځکه بعضې شیان په وخت سره نه حلیږي. هغه کې به ته خپل انپوټ یو کار به مخکې وړي چې هغه مشکل حل شي. زه ته مثال درکړم، بدون د شک چې یو زنانه حامله‌داره وي، ته به 9 میاشتې صبر کوې چې یو ماشوم پیدا شي، دا د وخت موضوع ده. لیکن که یو ګیلاس نیم وي، هیڅکله هم وخت هغه ګیلاس ډکوی نه شي، بلکې یو تکلیف زحمت به ورته وصل کېږي. چا کې به اوبه وي، که یو ساس کوي، که پوره یو لوټکه پکې خالي کوې، لیکن یو چیز به کوې چې هغه ګیلاس ډک شي. زه په دې فکر یم که تاسو په دې متوجه شوي هستئ چې څنګه صحابه کرامو هم به اذکار کول، هم به نوافل کول، هم به خپل میرمن سره کور کې به کومک کو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تاسو مطالعه کوئ، په یو ورځ کې به څومره کارونه کول، او سره دې به دوی به جهاد هم کو، یو خیر کار کې به هم داخل وو، تجارتونه به هم خپل کول، عبادات کې به هم دوی مخکې روانو. دلیل څه شی دی؟ همدې یو دلیل دا دی چې وخت نه ضایع کوو. عبدالله ابن مسعود به چې کله خلکو سره ناست و، بیا پابستې دوی چېرته ځې؟ هغه ته ویل زما اصل کې د عطا ابن ابي ربا و، زه ځم د صحابه کرامو د اجمعینو سره کینم. یعنې څه معنا سره کینم؟ د هغوی کتابونه لولم. امام حسن البصري وی وخت داسې دی لکه چاقو چې تی کټ نه کړي، شی پرې قطع نه کړي، تا قطع کوي. او بل وینا هم چنان ده چې ای بني آدم، ته یو څو ورځې هر ورځ چې تیریږي، ستا د وجود نه یو برخه، ستا د ژوند نه یو برخه هم تیریږي. یعنې په اصل کې موږ که خلاصه راونیسي، موږ وخت یو په حقیقت کې. څومره چې وخت تیریږي زموږ یو بخش ختمیږي. که هغه وخت نه موږ عظیم استفاده وانخلو، نو موږ خپل ځان نه استفاده نه اخلو. دویم دا ژوند ته دا مثال ورکوم، لکه چې په یو دو غرونو کې اوبه روانې وي، او ته په یو کښتۍ کې ناست یې، او دا کښتۍ د روانۍ. اوس که ته چېرته یو ځای کې ځان ونه نیسې، او دا کښتۍ مخکې وینې چې کوم طرف باندې زه لاړ شم، په کوم سیند ووځم، کښتۍ خو روانه ده، یو نه ځای ته وړي. که یو څوک داسې ژوند کوي چې دغه هدف معلوم دی، هغه د مثال دا دی، یو کس چا نه پوښتنه وکړه چې ورور دا سړک کوم طرف ته تللی دی، ته چېرته ځې؟ وایي هر چېرته، بیا هر سړک ونیسه. نو که ته دومره نه پوهېږې چې زما د ژوند لانګ ټرم پلان څه شی دی، اوږدمهاله پلان مې څه شی دی، میډیم پلان مې څه شی دی، او شارټ ټرم پلان مې څه شی دی، بیا ستا د همغه سړي مثال دی چې ته هر سړک دې نیولی دی. نو دا ډېر مهم دی چې موږ په څو شیان په ژوند کې باید وپېژنو. یو زموږ د ژوند مقصد څه شی دی، څه شی غواړم د خپل د ژوند نه زه لاس سره وړم. که چېرته ستا په جنازه باندې څوک خبرې وکړي، څه شی باید خلک ذکر کړي هلته؟ آیا ستا مال ذکر کی، ستا کارونه ذکر کی، او څه شی د لاسته راوړنې کړې ده؟ بلکې یو کتاب مې لوستو، په دې کې یو بحث شوی د امام ابو داود. ما لږ سره مطالعه وکړه چې دا خبره نه پوهېږم صحیح ده او که نه ده، استاد مې اصلاح کړي، چې 40 کلنۍ کې فکر کوم چې وفات شوی و. امام نووي بخه 40 کلنۍ کې وفات شوی یو شخص، او کوم کتابونه چې نیم پات شوي هغه وصیت کړ دا به ټول تاسو سیند ته غورځوئ، او چې کوم تکمیل کتابونه دي د هغه خلکو حساب کړی چې د ورځ 40 ورقې لیکلي دي. 18 کلنۍ نه 40 کلنۍ پورې یو انسان چې هم خپل ژوند کوي، هم امام دی، هم مقابله کوي، لیکن بیا هم 40 ورقې یو سړی یو کار ژوند ته مخکې وړي او جامې ته وړاندې کوي. دلته ډېر شیان دي زموږ په کلونه تېر شوي دي چې غواړو ویې 10 یو څوک 25 دی، 15 کلنۍ دا پلان دی د لاس سره وړي، لیکن اوسه پورې لاس نه وړي، ځکه موږ سره صحیح ټولز، ریسورسز، سټراټیجیز خپل د ژوند لپاره نشته دی. زه یو کس پېژنم او زما ډېر نږدې ملګری دی، محمد حجاب. هغه په 7 کالو کې قرآن حفظ کو. دلته دا بحث نه دی چې یو کس ولې 7 کاله ضرورت لري چې قرآن حفظ کړی دی. دلته بحث دا دی چې څه رقم اراده دې سړي وه چې په 7 کاله پورې د قرآن حفظ نه پرېښی، کوم پلان ورسره و، کوم سټراټیجي ورسره وه، کوم اسباب ورسره و چې د قرآن په نیمه کې پرېښی نه دی.
ځکه په ورځ د اخر کې دا حساب نه تا 2 کالو کې حفظ کړی، دا حساب کې تا قرآن حفظ کړی دی او د هغه نه ما پوښتنه وکړه، هغه ټول تاسو به ځان شریک کړم. نو زه په دې فکر یم چې یو انسان دپاره یو اوږدمهاله پلانونه پکار دي چې ته د خپل ژوند نه غواړې څه. دا یو ډېر مهم پوښتنه ده، باید هر انسان خپل ځان نه وکړي چې یو کس ته 100 کاله بعد ستا نوم ذکر شي، څه شی ورسره یو ځای کړي ستا د نوم سره؟ ښه ساینسدان و، ښه سګرټ څښل، څه شی و؟ دا یو ډېره مهم پوښتنه ده. که ستا په قبر تیږه باندې چې ولیکل شي هلته خلک څه شی ولیکي؟ نو اوږدمهاله د خپل د ژوند هدف ډېر مهم دی چې ستا د ژوند هدف یو خو موږ ته الله ټاکلی دی، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، یو خو هغه هدف دی چې موږ ته ټاکل شوی دی، یو دغه دنیا کې تلته خو یې وسه. لکه څنګه چې ایډون همبل وایي انسانیت یو حقیقت دی چې بیرته په حقیقت باندې خرڅ شوی دی. ته په خپله یو حقیقت دی په اصل کې او بیا دنیایي په حقیقتونو باندې خرڅ شوی یې، غورځول شوی، لکه څنګه چې یو څوک په یو دیګ کې وغورځوي او دغه د حقیقت جوړ شي. موږ په دې دنیا کې اوس راغلي یو، لیکن دې حقیقت سره وکړو څه؟ او دا ډېر مهم موضوع ده چې یو انسان باید خپل ځان دپاره یو هدف وټاکي. زه به تاسو لږ زره کومک کوم د هدف څنګه ټاکلی شي. دلته په دې هدف ټاکلو کې 3 خبرې دي. یو هغه دی چې شي باره کې ته شوق لري، پاشن دې څه شی دی او څنګه پوهېږي چې شي باره کې زه شوق لرم چې کوم کار ته په مفته کې. مثلا دعوت زما شوق دی، که دعوت که ما ته څوک پیسې راکړي، ما په عمر کې دعوت نه پیسې نه ګټلي، خو زه بیا به مفته کوم، دوامداره به کوم. یو کس کیدای شي لیکوال وي، یو کس کیدای شي یو بل موضوع کې وي، لیکن هر کار چې ته مفت کې او نه ستړی کېږي په هغه کې او دوامداره ترې خوند اخلي، یو نوع د خپل د ژوند مقصد ترې نه اخلي. نن انټرویو کې یو کس راغی ما ته ته د خپل د ژوند ارزښت کوم ځای نه اخلي؟ ته څنګه په دې قانع کېږي دا زه چې څوک یم د کوم ادرس نه یم؟ یو سړی کیدای شي وایي زه مور ته مې احترام کوم، د مور دپاره مې ژوند کوم، یو څه دا وایي زه یو ښه مسلمان یم. کله کله خو به ځان سړی کیني که نه چې ځان سره دا تدبر به کوئ چې زه څوک یم د کوم ادرس نه یم. یو سړی وایي زه د عالم د دین یم، دې دپاره زه یو څوک یم. فلسفه کې یو غټ کتاب دی، یو غټ قوانین دی، وایي I think I am therefore I am. یعنی ته چې څوک یې د کوم ادرس نه یې، په حیث د یو انسان ستا تعریف د کوم ادرس نه دی. څنګه د ژوند ارزښت ځان ته اخلي؟ ته چې کله نورستان ته ځې، بغلان ته ځې او چوپان ګورې، ته ځان ته یو ارزښت ورکوې چوپان په ځای چې ګوره زه خو زه یم، لیکن کوم ادرس نه یې. دا ډېر مهم پوښتنه ده. اول دا ځان ته انتخاب کوئ چې تاسو ژوند هدف څه شی دی، مقصد څه شی دی، څه شی غواړئ لانګ ټرم لاسته راوړئ او هغه کار ته کار ورکوئ چې کوم کار ته مفته کې. یعنې څوک پیسې درکړي، څوک شاباس درکړي، څوک ته آفرین ووایي، چې هر څوک د څه ووایي، لیکن بیا هم ته غواړې هغه کار وکړي، خپل ځان ارزښت هلته پکې ګوري، هغه کار ستا پیشن دی او مخکې لاړ شه. او کله داسې کار ته وکړي په عمر کې به ته ستړی نه شي، همیشه به انرژي لرې. دویم پوښتنه ډېر ښه دا ده، آیا ته په دې کار کې ښه یې او که نه یې؟ دا پوښتنه ځان نه وکوئ. صحیح دی حبیبي، ته دا غواړې لیکن ته پکې ښه یې او که نه یې؟ که ښه پکې نه یې ټایم ویسټ کوې. نو ځان نه پوښتنه وکړه چې کوم کار کې ښه یې او هدف دې مثلا خوشحاله پکې مفت هم کې، بیا دا 2 هدف باید سره مخامخ شي. که چېرته یو کار ستا خوښېږي او ښه پکې نه یې، هغه کار مه کوه. دریم پوښتنه باید ځان نه په دې وشي لانګ ټرم پلان کې چې څنګه اکنامک انجن زه جوړ کړم چې دا پلان مخکې لاړ شي. دا زما هدف دی، زه غواړم دا لاسته راوړم، زما خوښېږي، زه مخکې ځم، زه په دې کې ښه یم، لیکن دا هم ژوند داسې دی چې یو اکنامک انجن به ورته جوړی، یو اقتصادي انجن به جوړی چې څنګه دا بیرته مونټایز کړم. مونټایز معنا څه دی؟ چې دا څنګه زه د باندې ژوند هم مخکې ویسم، چې دا 3 شیان سره یو ځای شي، نو انشاءالله دا مشکل به ستاسو حل وي او ژوند کې به همیشه اوږدمهاله یو با پلانه ژوند کې خوشحاله بستئ. اکثر ځوانان 2 مشکل لري. یو مشکل دا ده چې دوی نه پوهېږي دوی څه کې ښه دي. هر یو انسان ته خدای پاک یو شی ورکړی چې نور سره ډېر کم دی، یو خاص رحمت په ده باندې شوی دی، دا نه پېژني، کیدای شي ته ښه خبرې وکولی شي. یو کس کیدای شي ښه لیکوال وي، امتحان کړی نه دی، یو کس کیدای شي منیجر وي. دویم دوی کوم کار غواړي ټول عمر مفته وکړي. هر څه پیسو سره مه اضافه کوئ، معنا سره اضافه کوئ چې یو شي کې ته معنا ځان ته پیدا کړې، نور ته معنا وبخې، نو تا ته اټومیټیک اقتصادي فایدې هم راځي.
دویم په دې کار کې زه ښه او دریم دا دی چې اکنامک انجن څه شی دا سیستم مخکې لاړ شي. که یو کس سړک غواړي سړکونه جوړ ګوري ماشاءالله نه غواړي موټر خراب شي او سړکونه ډکوي یو ورځ ډکوي دویم ډکوي دریم ورځ ښه به هم پکې دا کار خوښېږم خو څوک د پیسې ورنکړي کار پرېږدي. او که دا یو پلان جوړ کړو څنګه چې دنه پیسې هم وګټم خپل فامیل ته رزق هم وګټم نو بیا به ټول عمر دا کار مخکې رواني. دا یو لانګ ټرم پلان تاسو باید حتما ولرئ. شارټ ټرم پلان دویم دی چې 2-3 کلو دپاره هله 5 کلو دپاره دې دپاره باید پلان ولرئ چې ته څه غواړې راتلونکي 3 کالو کې وکړې. پوهنتون دې ختمه ته 3 کالو غواړې واده وکړې قرآن حفظ کې یو بل نوی مسلک زده کړې چې ځان کې نور هم ارزش پیدا کړې وزن جوړه دا میډیم پلان کې راځي. چې غواړې خاندان جوړ کړي نشي کولی چې ولاړ شي د دې ډمبله جي کې بېرته راشي زما اندام ولې نه جوړېږي. ته باید میډیم پلان ورته ولرې. دریم موږ شارټ ټرم پلان لرو. میډیم پلان هم خلک پکې ضعیفه دي. خلک زر نتیجې غواړي ګراټیفیکیشن دوی له څنګه چې واتساپ باندې میسج زما مشکله مې داسې حل شي دفتن. لیکن دنیا داسې نه ده چې یو شی په لږ وخت کې لاس ته راغی لږ وخت نه بېرته ځي. که یو شی دوامداره لاس سره وړي هغه تاسو سره ډېر وخت لپاره پاتې کېږي. د دې دا معنا ده لکه سیلو چې لاړ شي د غرو سرون ته هلته طبیعي نه دی هغه بېرته راکوزېږي. که چېرته ته ورته یو سیلو راشي او ته ورته مخکې نه باران وي باران ته اوبه بندې کړي هلته اوبه ډنډ کړي تا په کم وخت دې نیولی چې هغه اوبه سیستم جوړ کړي ورته هغه هلته ډېر وخت پاتې کېږي هم شان. نو هېڅ کله هم دپاره شارټ کټ پسې مه ګرځئ چې کله غواړئ یو ځای ځان ورسوئ. ټایم ورکئ او دا دنیا تعریف دی. تکلیف زحمت پکې واچوئ. نوح علیه السلام چې کله الله سبحانه ته وویل ته به کشتۍ جوړی به دا دې معنا نه زه به کشتۍ درکړم ورته الله سلام چې یو کن فیکون کشتۍ په کار ده به کشتۍ برابره کړم مشکل نه تشکي کړم کشتۍ پې جوړه کړه تر څو پورې خپل کوم ضرورت دی هغه پرې رفع کړي. همداسې نور کس پیغمبرانو هر یو کس تکلیف او زحمت یې زیات رسېدلی دی. ابراهیم علیه السلام وګورئ محمد صلی الله علیه وسلم وګورئ ولې الله ته دا ناممکن ټول خلک مسلمانان ټول خلک پیغام قبول کړي نه دا د دنیا تعریف دی چې تکلیف او زحمت به پکې وباسئ چې پیغمبرانو موږ ټول تکلیف ویستی دی په خپل میشن کې موږ باید وباسو. دا ډېره مهمه خبره ده او دې کې به ته جذبات پکې نه داخلی چې ته کله پوه شي دا زما لانګ ټرم پلان دی زه غواړم دا شی جوړ شم بیا به نور شیطاني وسوسې نه اوري. دا داسې معنا چې یو کس غواړي خاندان ولري جیم ته ځي سمه ده یو کس هغه وایي چې روزانه جیم ته ځم که خوشحاله یم خفه یم ستړی یم هر څه جیم ته ځم. یو کس وایي والا نن بیخي چې شاته یم نن مې ډېر انرژي نشته دی نن داسې یم نن مې داسې نه کوم یو کس به یو کال بعد خاندان ولري. یو کس چې ویلي چې وروه زه په دا نه منم چې ستړی یم که وږی یم څنګه دی دا مې هدف دی ځان رسوم پیسې لرم که نه لرم زه مخکې ځم لیکن هغه به نتیجه ولري. شارټ ټرم پلانز هم موږ په لاندې تیر ټریننګ کې هم خبرې وکړې میټینګ کې چې هغه هم زموږ ځوانان اکثر نه لري. یو ټو ډو لیست دی. شارټ ټرم پلان مانده چې یو ورځې یو هفتې یو میاشت تاسو باید هفتهوار پلان و دې هفته کې چې غواړم لاس ته وړم. یقین وکړه چې حتی یو وړوکی شی چې زه خپل لمونځ په وخت کوم دا وړوکی نه دی البته چې سهار وختي پاڅېږم زه وخته ویده کېږم دغه عادتونه چې انسان وس جوړ کړي بیا وروسته به ډېر کامیابه وي. دې عادتونه به ته خپل اولادونو ته هم دا عادتونه ښکاره کوي هغوی به کامیابوي. یعنې دا واړه واړه فکسینګ ډېر مهم دي چې ځان عادت کې ټو ډو لیست ځان سره ولري نن مې دا کار کوم دا مې نظریات دي دا مې پلان دي په دې هفته کې به دا کار وکړم په دې میاشت کې به دا کار وکړم خیر دی که لاس سره راوړل راتلونکي میاشت یې واچوه اقلا فیض یو انسان ته خو به خبر یې کړي چې شی دنه پاتې دي څه شی دنه پاتې نه دي. کله هم تاسو یو فکر کړی دی چې ته یو اصل کې یو ویډیو و دا ما کتله نیل ډیګراسن نوم کې غلط نه کوم دی یو دوکان ته دننه شوی دی هغو ته ویلي چې شي پسې ګرځي او چې شی لټوې چې دوکان دغه شي ته دې ولیږم وایي زه هغه شی لټوم کوم چې زه نه لټوم. ته دوکان ته راغلی رومیان اخلي لیکن ته په دې پسې نه ورشه کچالوګان هم وخلي تا کچالوګان هم ګرځېدلی که کچالوګان نه ولیدل. کله هم فکر کړی دی چې هغه ژوند کې تاسو هغه څه غواړئ لاس سره وړئ بلکې هغه پسې نه ګرځئ کوم چې تاسو نه غواړئ لاس سره وړئ لیکن هغه د امکان لاس وړل هم شته دی. نو دې دپاره جد و جهاد یو چا سره عادي یو میټینګ
یو کمیونټي ځان داخلول، یو چا سره ایمیل کول، یو کوم کس چې ماشاءالله ښه دی یو سره ناست یو ژوند یو مشوره اخیستل، دنه دا شی پیدا کېږي کوم چې ته نه ګرځي، کوم شیان ته نه ګرځي هغه په دې پیدا کېږي چې ته رینډم یو میټینګونو داخله وکړې، خلکو سره کښېنې، کلاسونو ته لاړ شي. دا هم یو ډېر مفید میتھډ دی. لیکن شارټ ټرم باید تاسو سره پلان وي چې زه نن شی غواړم، دا باید تاسو لیست کولی چې نن دې شی ښه کړي دي، کوم عادتونه باید ته لرې کړي. یو شپه داسې کښېنه ځان سره خبرې وکوه، لږ ځان نه پوښتنه کوم کوم کارونه صحیح دي، کوم کوم کارونه دې غلط دي، کوم کوم کارونه سره تقویه پکار ده. یو حقیقي بحث باید سړی خپل ځان سره وکړي. بله شپې 2 بجې پاسېږه کښېنه بیرون ووځه، ځان نه پوښتنه کوي چېرته روان یې ورور، څه شی کوې، داسې یو بحث ځان سره وکړه. ته وګوره چې خپل ژوند نه قانع یې که نه یې، که نه یې نو بیا بدلون پکې راوله. دا یو ډېر مهمه ده. د یو شي لاس راوړلو دپاره موږ سره 2 میتودونه دي. عمومي چې کوم پروډکټیویټي د وخت نه عظیمه استفاده کول موږ په 2 طریقو کولی شو. یو هدف ته لاس راوړل 2 طریقې دي چې کوم ما تجربه کړم، داسې نورو په شمول دی محمد حجاب. محمد حجاب یو شخص دی چې ما باندې واقعا ګران دی، زما ملګری. هغه تقریبا 3 ډیګریانې لري، 2 ماسټریانې لري، حافظ د قرآن دی، په عربي باندې ښه صحیح پوهېږي، په دعوتي میدان کې هر موضوع باندې سره بحث کوي، هغه سره بحث کوي. زما په نظر په غربي نړۍ کې هغه نه اوس ټاپ دعوتګر بل څوک شته نه. د هغې میتھډ څه شی چې هغه کتابچه لري، روزانه خپل هغه نوټ کوي چې کوم کارونه زه غلط کوم، کوم کارونه مې ښه کړي دي، او نن به زه څه وکړم. او چیک لیست لري، زه خپله مې چیک لیست لرم. چیک لیست ځان ته جوړ کړئ، روزانه یو صفحه د قرآن، روزانه 15 ورقې کتاب، روزانه مور ته یو زنګ وهل، اقلا 2 منځونه جمع سره کول. چیک لیست جوړ کړه، څوک د 15 جوړ کړي، څوک د 10 جوړ کړي، چې هر څه غواړي نوافل وکړي. چیک لیست، دغه چیک لیست به ته یو مسؤلیت به لري چې شپې راځي وګوري دا کار ما کړی، دا مې کړی، دا مې نه کړی، نه دې کړی، ځان ته به لږ زره توجه شي چې لږ چیک لیست ته متوجه شه. سبا یو هفته ته شي نه کې ځان ته به خجالت شي. او بهترین میتود دا ځان ته پکار شي. ته ولې بل چا ته پکارېږي؟ کله فکر کړی ولې ماشوم ته پکارېږي؟ ځکه یو ماشوم، یو کارمند، یو کشر ورور ستاسو توقع مطابق چې حرکت نه کوي ته ورته پکارېږي. داسې دی که نه؟ نو ته چې کله خپل د توقع مطابق حرکت نه کوي ځان ته پکار شه، په ځان باندې 2 روژې واچوه، په ځان باندې موبایل بند که. نو دا خو منافقت دی چې بل چا ته پکارېږي، خپل ځان ته بیا پکار نه. لیکن تا څوک ووایي ته غلط یې، ستا چیک لیست به تا ته وایي چې ځان چیک لیست جوړ کړي ځان ته، چې بیا چیک لیست تا ته وایي ورو دا کار دی غلط کړی، توقع مطابق مخکې نه راوړه، ځان اصلاح کړه. 2 میتودونه، یو ټایم بلاک دی او یو عمل کول دي. اسانه به کوم دته. یو سړی غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، یو کس وایي چې زه به روزانه 100 لغاتونه انګلیسي زده کوم، بل کس وایي چې نه زه 1 ساعت انګلیسي ته ورکوم د ورځې. که څوک غواړي 100 لغات زده کړي، کیدای شي هغه 100 لغات زده کړي، اتیا ته چې شي ولا زده مې نه کړی شو. دا یو میتود دی چې ته نتیجې پسې ګرځې. زه غواړم په یو کال کامیاب شم، یو کس وایي زه 1 ساعت ورکوم د ورځې، چې انګلیسي څومره مې زده کړه 1 ساعت ورکوم. ته باید پوه شې کوم یو تا ته کار کوي. زما په شخصي نظر باندې کوم کسان چې ما لیدلي دي چې واقعا کامیابه دي، هغوی ټایم بلاک باندې کار کوي. زما شخصي نظر دا دی. په دې جمله کې ما ډېر ملګري لرم ماشاءالله چې ژوند کامیابه دي، هغوی ټایم بلاک باندې مخکې ځي. په شمول دی ایلان ماسک. ایلان ماسک 4 دنیا غټ کمپنۍ مخته وړي تقریبا. د دنیا غټه کمپنۍ ګان حسابېږي، سپیس ایکس دی، تسلا ده، نیورلینک دی، بورینګ دی. هغه وایي چې هر یو کمپنۍ ته ما وخت ورکړی دی د ورځې. ټایم بلاک، محمد حجاب قرآن په ټایم بلاک باندې حفظ کړی و، نه په تارګټ چې روزانه 15 آیته باید حفظ کړم. هغه روزانه 1 ساعت ورکوم، که 1 آیت مې حفظ کو، که 2 مې حفظ کړل، که 3 مې حفظ کړل، خبره ختمه. خو هر ورځ ما ته پوښتنه وکړه کوم وخت چې اوس مثلا د امکانات نه لري چې د قرآن حفظ کې کښېني، یو سړی د انګلیسي امکانات نه لري، سفر کې دی، بل ځای کې دی، وایي همغه ورځ هغه ساعت زه کښېنم، بل شی نه کوم. شپې 8 بجې تا ویل زه انګلیسي زده کوم، شپې 8 بجې بل چا که مېلمه کتاب نه لري، 8 بجې ته ناست یې په انګلیسي باندې فکر کوې. بل کار بیخي کښېنه، ځکه ته خپل ځان ټرین کې
چې تر څو دا لاس راوړم بل کار ته مخکې نه ځم او ته مجبوره شي بل کار کوی نه شي ورته به تا وخت ورکړی ته 9 پورې که څوک خطاط دی که څوک دا میتود استفاده کوي یو ساعت انتخاب کوي یا سهار 6 بجې بې خوبه هر څه پاسېږي 8 بجو پورې قرآن لولې یو چیز زده کوي بل څه کوي ته بیا وګوره چې یو میاشت بعد ته چېرته فقط یو میاشت امتحان که ځه او که ته دا چې سهار 8 بجې پاسېږم شل قرآن لولم اوس ولا پانه سېلم خیر د مازدیګر ته ماښام ته ماخستن ته ته دا ماشوم مې غلی کړم بیا به دا نه کېږي ته وایې چې هر څه چې کېږي زه 8 بجې زه دا قرآن لولم په هفته کې ورځ ختم نور هره ورځ زه کېنم او دغه زده کړه کوم یو میتود دا دی چې ته نتیجې پسې لاړ شي هغه اکثر ډېر کم خلکو دا کار ورکوي بل میتود دا دی چې هغه ته ټایم پسې لاړ شي او که چا هم په ځان باندې ډیسپلین سره وستي دي چې ټایم سره ونخلي هغه کس زما په نظر یو بل ځای کې به وي او دا تاسو امتحان کوي یو میاشت اول کې یو هفته وخت ورکوي یو هفته نه بعد دا 2 هفتې کوي یو میاشت کوي بیا هغه نه بعد تاسو د عادت ګرځي یا کتاب لوستل دي یا قرآن لوستل دي یا بل شی چې هر څه غواړئ د ژوند کې لاس سره وړئ بیا تاسو ګورئ کوم ځای کې هستئ فقط امتحان کوي دا چې کله موږ یو مشکل زه بل ګورم په عظیمه ګټه اخیستل د وخت پروکاسټینیشن یو سایکولوژیکل یو نوعه مریضي ده چې یو شی ماتولول وروسته به وکړم سبا ته به وکړم ته صبر وکړه دا اوبه وڅښم دا چای وڅښم بیا به وکړم او بعضې وخت کې په ده باندې کال تېر شي او پروکاسټینیشن د زیات خلکو د خوبونو قتل وسیله ده چې چا خپل خوبونه غواړي مړ کړي د بل چا پروکاسټینیشن په ورکړه 15 کاله پر سړی به لګیایي ولا ته بس خو ته دا غواړم دا کار وکړم لګیایي 15 کاله بعد بیا مې دوی کې زه لګیایم ځکه هغوی پروکاسټینیشن دی پروکاسټینیشن یو شی ډیلې کول بعضې خلک مونځونه هم ډیلې کړي شاته واچوي 15 دقیقې بعد به وکړم 10 دقیقې بعد به وکړم بیا اخر وخت کې کوي امتحان د درس امتحان سبا به درس ویم بل سبا درس ویم بیا وګوره چې اخر د ورځې شپه شپه بیخ ناسي امتحان ته سبا امتحان لرم همداسې نور د ژوند مسایل دي شاته وړي که څوک هم دا مرض لري باید علاج وکړي کولی شو موږ جدا درس وړاندې کړو پروکاسټینیشن څنګه موږ سره مقابله وکړو بهترین لاره دا ده چې ویې کړم خلاص یو کار ته چې زه وکړم جواب یې کړم زما مشکل د واتساپ میسجونو کې پروکاسټینیشن زه کوم وروسته به یې جواب کړم بیا رانه پاتې زه مارچ 2023 کال نه میسجونه پاتې رانه مارچ نه وروسته جوابوم چې کوم وخت کې کوم کار د مو وخت کې وکړه دویم ډېر میتودونه کې جدا بحث دی چې یو کار ته 15 دقیقې وای 15 دقیقې کوم بیا بندوم فقط شروع سخت وي مثلا ته غواړې یو چی ولیکې کتاب لیکې مثال درکم یا فیسبوک چی لیکې او پوسټ کړې ته زه وروسته به وکړم ماښام ته به وکړم سهار ته به وکړم ته پلانګي ځای کښېنم وبه یې کړم نه فقط پوسټ شروع کړه وایي 15 دقیقې وخت در کوم بیا نور एकदम مشکل نه دی 15 دقیقې ټایم ورته ووایه فقط 15 دقیقې کوم خپل ذهن ټریک کړه چې 15 دقیقې دغه وخت ضایع کوم بس لاس وخت مصرفوم بیا چې ونخل دی بیا ورته ډېر مخکې تللی موږ پروکاسټینیشن ډسټراکشن باندې جدا بحث وکړو مخکې ځو انشاءالله چې کله یو ځوانان دغه ټایم ورکي انرژي مصرف کړي دوی یو څه نور اشتباهات شروع کړي انشاءالله څو دقیقې پاتې دي یو اشتباه دا وي چې دوی ډېر شیان شروع کړي مثلا څوک چې ګرافیک ډیزاین کوي ګرافیک ډیزاین زده کړي ټایم ورکړي بیا ورپسې هغه یې تکمیل کړی نه وي بل پسې لاړ شي بل لکه چتې کې غوندې جمپ کوي د یو شاخ نه بل شاخ پورې او یو شاخ کې هم دوی یو شی ځوانه جوړ کړی نه وي په هر یو شي کې لکه څنګه ماشوم چې یو کوټه کې واچي او څو مڼې سره کېدي هر یو مڼې نه لږ لږ ذره اغوستې یو مڼې پوره نه خوړلي نو دا هم یو اشتباه ده زه پوهېږم بعضې کسان چې انرژي لري دا اشتباه ما خپل هم کړې ده چې انرژي لري فکر زه ډېر څه کولی شم دوی ډېر څه شروع کوي بهتره دا ده چې ما یو کار غټ کا یو کار کې پوره ټاپ ته ورسېږه خیر دی بل کار ته لاړ شه او که چېرته ته لا مړې بیا 2 نور کارونو سره وکړه یو دا دی چې خپل ټایم ته وخت ورکوي خپل وخت ارزښت ورکوي مثال درکم ته د خپل ساعت کاري ساعت عام ساعت نه یو کاري ساعت چې موږ 40 ساعته وخت لرو دا باید تقسیم پر 3 شي 8 د خوب دپاره 8 د فامیل 4 د فامیل او د ملګرو دپاره 4 د درس دپاره او 8 ساعته نور د کار دپاره 8 دا رول تعقیب کوي 4 د فامیل میرمن الله سبحانه زمونږ د دنیا نه چې خپل ښځې خوشحاله وساتو خو لیکن هغوی ته باید چې حق دی هغو ته ورسو
4 ساعته خپل فامیل ته کافي دي، اولاد دی، میرمن دی، مور پلار دی، بس دی. 4 ساعته خپل د ژوند تقویه دپاره یو ساید حاصل لري، پروجیکټ لري، درس وایي، 4 ساعته د ورځې کافي شافي دی هغه دپاره. 8 ساعته ته یو دفتر کې کار کوې، یو پروژې باندې کار کوې چې هر څه دی 8 ساعته هغه د کاري ورځ ده، خلاص پوره شو، مخکې شته لاړ شه. دغه کاري وخت دی قیمت کېده. دا ډېر مهم موضوع ده، د باندې موږ اکثر فکر نه کوو. یو سړی وایي چې زه دومره ارزښت لرم چې زما ساعت 1000 افغانۍ دی، یو سړی 500 افغانۍ دی. تاسو خپل معاش تقسیم په هغه باندې کوئ، پوهېږئ تاسو ساعت څومره ارزښت دی، کاري ساعت هم څومره ارزښت لري. ما خپل ځان ته ساعت $50 ایښی دی چې یو کار د $50 ارزښت نه لري هغه زه نه کوم. دلته مثال درکړم. اوس زه ګرافیک ډیزاین کولی شم نشم کولی، لاس جګ کړئ تاسو، ویډیو ایډیټینګ کولی شم. آیا زه ویډیو ایډیټینګ کوم؟ هغه بیسیک 1 or 2 buttons، لیکن زه خپل ویډیوګان نه ایډیټ کوم نور، ځکه زه پوهېږم چې زما هغه ساعت چې زه یو بل کس راولم کېدای شي 5000 باندې ساعت واخلي، ضرورت به نه وي چې مثلا زه پکې خپل ټایم ورکړم، ځکه زما ساعت څومره ارزښت لري؟ 50. یو چا سره چې ناست هم ده، آیا دا ناسته د کاري ساعتي یو سړی زه میټینګ کوم بل څه کوم چې پوه شم دا ارزښت نه لري قطع کوم. نو تاسو چې یو کار پوهېږئ چې ستا هغه ارزښت پورې نه دی، بل چاته یې وسپارئ، ډیلیګیټ کوئ، یو نوی سټاف ونیسئ، یو نوی اسسټنټ ونیسئ، کارمند ونیسئ، بل چاته یې ورکړئ چې کله پوه شي. هره پروژه ولې کې اول سټارټ کا، مشکل نه دی، کار د سټارټ کو، خپل ځان ته ارزښت باید ته ولري، چې ونه لري بیا ته به هر کار کې. متاسفانه بعض خلک دي چې هغه په هر کار کې دخیل وي، یو اداره کې ټول کارونه خپله کوي. بعض ادارې کسان زه ګورم چې ټول کارونه خپله کوي. دلیل څه دی؟ دا اول اشتباه دا کوي چې ډیلیګیشن نه کوي. ډیلیګیشن مشکل دی چې اداره وړوکې پاتې کېږي، غټېږي نه. ولې دا کار نه کوي؟ ځکه خپل په وخت په ارزښت نه پوهېږي چې زه هر کار په خپله کوي. چې کله دې خپل ارزښت وپېژندو، بیا هغه مطابق ته کولی شو پروژې مخ ته ځي، کارونه مخ ته ځي، پلان دې مخ ته ځي، کولی شي دا کار بل چاته وسپارئ. مثلا زه د استاد مثال ورکړم. که استاد وظیفه لري، دا که کینی مثلا خپل ویډیوګانې ټرانسکریپټ کړي، نو آیا دا کار دی وکړي ډېر بارزښته دی، ډېر مثبت دی؟ که یو چاته یې ورکړي، یو 10,000 افغانۍ هم ته ورکړي. یعنې تاسو باید یو شی ته متوجه شي، پیسې وشیندئ لیکن خپل وخت مه شیندئ. امپلیمنټ کو نو ته به ډېر مؤثره شې باندې خپل وخت مصرفوئ، او د نور کارونو لپاره به خلک نیسي، هغه به خلک به تا ته کار کوي. نو انشاءالله زه به خلاصه کړم چې باندې موږ بحث وکړو نن. یو بحث زموږ دا چې لانګ ټرم پلان باید ولرئ، چې څه شی غواړئ خپل ژوند کې، څه شی تاسو پسې ولیکل شي د مرګ نه بعد. یا یو سړی دا سړی ډېر ښه سړی والله دې وبخي، هغه نه مخکې څه شی ووایي، پوه نه شوې؟ هغه نه مخکې څه شی ووایي، هغه نه بعد څه شی ووایي. خاص ښه سړی مرګ نه بعد تاسو ډېر ښه سړی کېږي، خو څه شی ووایي؟ ولا دلته دا کار کول ته څه شی وو، یعنی یو څه شی باید بحث وشي. مرګ نه بعد ستا مسیحیان څه شي په تا زما بابا و، ښه څه شی و ستا بابا، یو څه بحث وشي، ولا ښه دیني عالم و، ښه انجینر و، بل دغه تعمیر د جوړ کړی دی، د کې بحث درلودو، یو څه شی باید تا پسې وویل شي. میډیم پلان یو سکل، مهارت، یو درس چې دا ستا ژوند ته نور ارزښت وبخي، تا ته په انسان ارزښت وبخي. 2 کاله کې دا کوم، دا چې مې لاس راوړو بیا دا کوم. هر وخت باید 2 کلن 3 کلن پلان ولري، چې یو د لاس راوړو بل ته مخکې لاړ شه، بل ته مخکې لاړ شه، خو پلان باید ولري. شارټ ټرم پلان چې هغه د ورځنی دی، هفتنی دی، چې باید موږ دوامداره پې کار وکړو. ټایم بلاک چې غواړي یو شی واقعا لاس ته راوړئ، ټایم ورته ورکئ، خصوصا سهار کې او ماښام کې، او هغه کار تاسو وکړئ جاړئ که خاندئ. دویم که ته په هغه نه پوهېږي چې ټایم بلاک تا ته کار نه کوي، نتیجې باندې ډېر خوشحالېږي، بیا لاړ شه انتخاب کړه چې ورځ 100 لغات انګلیسي زده کومه، نتیجې پسې وګرځه. پروکاسټینیشن که ته پوهېږي چې یو شی ته ماتلی، ته باید خپل ځان علاج وکړي، دا یو مرض دی. او بهترین علاج دا فتنه چې فقط شروع یې کړه، ووایي چې 5 دقیقې کوم، هغه نه بعد یې پرېږدمه. مایند خپل ټریک کړه، ځکه دا منټل ډیزیز دی. اشتباهات چې خلک کوي چې کله دا یو سړی یو ځای ته ورسېږي، ډېر کارونه لاس سره واخلي، ډېر کارونو ته لاس واچوي، دا اشتباه مه کوئ. دویم دا د هر کار په خپله مه کوئ، ورته خپل ارزښت وټاکئ او خپل کارونه بیا بل چاته وسپارئ، څو پورې پروګرام هم غټ شي، نیټورک هم غټ شي او کارونه مخکې لاړ شي. دا ډېر بحث دی چې منیجمنټ سټراټجي باید څه وي، آیا سنټرلایز وي که ډیسنټرلایز وي. اوسه پورې هم دا کافي دی، امید لرم دا تاسو